علیکم زما دا بچی را ډېره زیاته بیماره ده د دې مونږ ته اپریشن وکړو د دې خپې کې رسولی وه هغه رسولی چې وه نو هغه د هغې نه بعد بیا چې دی نو دې ته ډېر زیات تکلیف و چې مونږ ته کله لړو کم ډاکټر دا وکړو نو شوکت خانم دپاره دا غوښه لیږو وه رسولی ویې لیږله او هغه چې دی نو 7 دن هغې راکړه وي چې اووه ورځې بعد به د دې رپورټ راځي هغه 7 دن په دې باندې ډېر زیات په تکلیف تیر شو د هغې نه بعد چې دی بیا دې ورځې چې برابر شوې زه ورغلم هغې لیبارټرۍ ته وي هغه نه ده راغلی هغه مونږ ته 19 دن بعد میلو شو بیا د هغې نه بعد چې دی نو دې مونږ ته وایي چې شوکت خانم ته ورشئ شوکت خانم ته زه لړم ما دا د هغه چې کوم دي ټسټونه هغې راته ولیکل ډاکټر یې ورله ګوتې مو نړې ور لرې نه ورته ووایي چې دا ټسټونه ول وکړئ چې زه ورغلم او دغه مې وکړو نو دې کې دا یو 16,000 دی او بل چې دی نو 19,500 روپۍ دا دوه ټسټ یې ولیکل چې دا برابر کړئ او راشئ دا ما دلته کې کرس په ورو کړو زه لړم چې ورځې بعد ورغلم ورځې بیا هم په دې باندې نور تکلیف تیر شو ما دا وکړلو دا ټسټونه والا ټسټونو کې بیا راله هغه راځې راکړې 8 راځې نښه راځې وي دا به د دې چې رپورټ راشي چې زه رالم نو بیا نور ټسټونه را باندې وکړلو چې نور ټسټونه دا ټسټونه را باندې وکړلو وي دا وکړې د هغې نه بعد چې دی نو مونږ ته وي چې د دې رپورټ راشي نو بیا به دا وکړو ما هلته کې دا بوتلې وه کور والا را سرې وه مونږ په هسپتال کې ګرځېدو دې ته تکلیف و ما ورته دې ته یو ټسټ وشو هغه دویم یې کو مې دې ته یو انجکشن ووښې چې انجکشن هغې ایمرجنسي ته ورشه چې ورغلم یخه وخوته چې ما ته یې کارډ وښیه مې کارډ خو نه یې راکړی مونږ خو دا 4-5 پیسې لړو رالو نه ته ایکسپټ شوی نه نو مې اوس د دې دا تکلیف زه په څه کم کړمه ما ته وایي چې داسې چلو که چې ګاډي وکړه او یا چینګچي چې ورشه یا کمپلیکس ته ورشه او یا دغه ته ورشه د میډیکل سٹور ته پرایویټ دی ته به یو انجکشن واخی توراډال انجکشن یاد کو یا اورین ودا وته د درد به کلر شنو ما وته چې لکه 35,500 روپے ما تاسو له اوس په دې سات د یو ټیسټ درکړلې نو کم از کم د 15 روپے د انجکشن خو چې د ماشوم هو په تکلیف نه کنه هغه 2 غنټې یې په موږ باندې تیر کړ دویم ټیسټ هم کوي اوس کوړه چرالو وې د دې رپورټ په بیا 3 دن بعد درځي هغه درې شپو چې کمې تېرې شوې نو هغه خدای ته پته ده او مونږ ته پته ده چې دې په کومه طریقه باندې تېرې کړلې په خپله ورته انجکشن یې وامه ډریپونه ورته په خپله خېجو ومه د دردونو بیا د هغې نه بعد چې دی نو مونږ لړو ما دغه نه دغه وکړو دا رپورټ شو دا ډاکټر نعیم الحق صاحب دا د ده نه مې نمبر واخیسته په 1200 روپۍ باندې په میډیکل کمپلیکس کې او د چې دا نه د اډمیټ کړله چې اډمیټ کړله او هغه ټایم چې کومه دوایي ولیکله په هغه هسپتال کې تاوېدم را تاوېدم ټوله ورځ ګرځېدم ما ته یو واټ بلې خوا لېږلم بل خوا لېږلم اچھا وی بیډ نشته یو بیډ پروت ما ورته د 8 نمبر بیډ خالي دی نرس وی نه وي د دې او ټي کې دی مریضو یا به اوس راشي ما سره به جګړه کي ما ورته دې ته انجکشن ووښه چې درد کلار شي دا به په پرش واچوم خیر دی د هغې نه بعد چې دی نو مونږ 3 ورځې تېرې کړې خو د هغه او ټي مریض رانغې دا هم اکې بیډ کې وه هم دروغ بیا دغه چې دی شپې ټوله شپه دې ته تکلیف 3 ورځې مونږ تېرې کړي دي او 3 شپې خو دې لا ډاکټر دا چې نعیم الحق صاحب چې دی نو دی بالکل اړ راغلی نه دی بیا ما د میډیا په ذریعه باندې ټولو ته وینا وکړله هغې پکې دغه وکړه چې هغې دغه والا رپورټ راغی وي دغه وکړې ایرنم ته دا موږ ریفر کړه نو هغې وي چې دا زر ته زر ورسېدی دا مرض هسې نه چې تیزۍ سره پیلو شي خدا نخواسته نو بس هغه ما هلته کې ډېرې زیاتې چغې سورې چې خلکو ته وویلې خو شکر دی د میډیا څه داسې ملګري وو چې هغې راله منډه ترړه وویله او دا هغه ډاکټر یې د کور نه راوستو او چې راغې د راتلو سره ما ته وي چې سوري خفه نه شي د ټول واټ په مخ کې چې دا زما ایره شوې وه او زه ستا نه معذرت غواړم ما ورته دا دونه سیریس مریض ستا نه څنګه هېرېږي نو په هغې باندې خیر دغه وشو خبرې اترې وشوې هغه ملګرو ولې زورونه مورونه ورکړه ډاکټر صاحب له هغه سوري معافي مو غوښته مونږ دا ایرنم هسپتال ته ورسوله ایرنم هسپتال کې چې دی نو هغې چې څنګه ورلو وي تاسو خو ناوخته که د جمعې ورځ ده ډاکټران نستو په موبایلو کې ګوتې والې خپل ګپ شپ یې لګو او داسې چلو کوي چې تاسو په چیټ باندې راته ولیکل چې تاسو له ګل په ورځ راشئ ما ورته دا به اډمیټ کوئ نه وي مونږ مریضان اډمیټ کوو نه ما ته وي وی دا تاله به مونږ دوايانې درکو کور ته به دا بوځې راولي نو بېګا شپه او نن ورځ دا په مونږ باندې لکه د قیامت غوندې تېره شوې ده هغه اوس هم دا جاړي دا ویډیو ما ریکارډینګ وکوله ما ورته په خپله ډریپ لګولې دی دا دې بره لګېدلې دی او انجکشن مې ورته ووه 1 غنټه آرام یې اخیستنې سره به د هغې نه بعد بیا چې دی نو مور یې جاړي هم زه جاړم هم دا په چغوي نو لکه زه وایم چې ما
حکام بالا چې کوم دي زموږ کوم مشران دي کم از کم د انسانیت دا ماشومه ده دې ټایم کې د دې دا مرض معمولي دی دونه تیزۍ سره پیلاویږي نو چې که دا زیات شو نو زما بس تاسو نه دا ګیل دغیه دا به تاسو نه زه په ورځ د آخرت د دې تپوس کوم چې زما ماشومه ستاسو د لاسه سیوا شوه هسپتالونه شته ډاکټران شته دوایان شته نو دا ولې نه ایډمټ کوئ شوکت خانم هسپتال ټول خلک چغې وکړي چې دا فری دی فری دی فری دی ما ته هر یو وي دا خو فری دی مې زه پکې ګرځېدلی یم زما څلوېښت پنځوس شپېته زره روپۍ هم لړې صرف په ټسټونو باندې نو چې ټسټ خو دې لپاره خلک کوي چې مرض معلوم شي چې مرض معلوم شي نو کم از کم چې د دې مرض معلوم شي نو اوس خو کم از کم داخلول پکار دي کنه چې دا داخله کې د دې ټریټمنټ چالو شي نو مالا مهرباني وکړئ چې چا په لاس کې څه کار دی مینت ته کوم زاری درته کوم او د دې زما خلف وکړئ چې دا د دې ټریټمنټ چالو شي چې دا ماشومه د دې دردونو تکلیف نه په کلار شي زه به تر کومې پورې مور به هم جاړو زه هم جاړو چې دا مړه شي نو بیا به تاسو د دې دغه شي کلار شي کني نو بل دغه زما نشته رسول لپاره زما علاج وکړې زه د خپې نه ډېره زیاته تنګه یم مړه کېږم چچې مې خوږېږي الله ته وګوره د الله په نامه ما علاج وکړې ډېره زیاته